مین کډوال. درېیمه برخه. استاد ټولګي ته دننه سو. ډېرو نجونو شاته د غالب خواته وکتل، خو د چا توجه یې چې غوښته هغې هېڅ له کتابچې سر نه پورته کولو. لومړی ساعت خلاص سو. شوکت وویل: یاره، دا احصایه خو بیخي سخته ښکاري. زه ځم یو څه وخورم، وږی سوم. شوکت ولاړی. غالب ټولګي کې ناست و او په قلم یې لوبې کولې. چې شیبه وروسته شوکت په خندا راغی. غالب وویل: څه سوي چې خوشحاله یې؟ شوکت موسک سو وویل: د نجلۍ نوم مې درته پیدا کړ. غالب په حیرانتیا وویل: رښتیا؟ هو، خو دا نجونې ډېرې تیزې دي. دومره کم وخت کې بیا د واتساپ ګروپ جوړ کړی دی. ښه، خو تا یې نوم څه ولیدلو؟ یاره، خو هلته ناسته وه، موبایل ته مې ور وکتل، بل چا میسج کړي و، لیکلي وه: څنګه یې ګلابو؟ غالب په غوسه وویل: نه نو، دا نوم خو د هغې له څېرې سره هیڅ نه جوړیږي. غالب غلی سو. له ځانه یې وویل: ګلابو؟ یعنې ګلببو؟ نه نه، یو وار حاضري جوړه سي، خپله به معلوم سي. غالب څو شېبې غلی و. بیا یې له ځان سره وویل: که نوم یې ګلببو وي، دا خو زما د نیکونو د وخت نوم دی. له همدې سره استاد ټولګي ته دننه سو. شور ماشور ختم سو. ټولګي کې چوپتیا خوره سوه. چې دروازه ټک ټک سوه، یو ځوان و. غږ یې وکړ: یو کس دې په یو پاڼه کې د ټولو نومونه ولیکي، بیا دې د پوهنځي دفتر ته راوړي چې حاضري مو چاپ سي. غالب لاس پورته کړ. ویې ویل: زه به یې ولیکم، بیا یې دروړم. کس بیرته ولاړ. غالب شوکت ته وویل: ماته یو سپینه پاڼه راکړه. شوکت پاڼه ورکړه. ویې ویل: یاره، د یو نوم لپاره دومره زحمت وباسې؟ نه، غلی سه، زه ښه پوهېږم چې څه وکړم. غالب لاړ. د څو کسانو نومونه یې ولیکل. چې د هغې نوبت راورسېد، ورغی. ویې ویل: وبخښه، نوم او د پلار نوم. نجلۍ سترګې راپورته کړې. غالب ته یې وکتل او په موسکۍ لهجه یې وویل: ګلابو؟ نه، وبخښه، هوسۍ. د پلار نوم عبدالغفور. غالب په لړزېدلو لاسونو نوم ولیکلو. هوسۍ وویل: یخه تبه لرې، لکه چې کورونا یې. غالب ورو وویل: د مینې تبه ده اغلې ګلابو. هوسۍ په غوسه وویل: په دغه نوم یوازې زما نږدې ملګري ماته غږ کوي، په خپل حد کې اوسه. غالب غلی روان سو. رخصتي سوه، خو غالب خفه ښکارېدی. شوکت وویل: یاره، نو ته زړه مه خوره. لومړیو کې ټولې نجونې دغسې کوي، وروسته به هر څه سم سي. پرېږده یاره، ژوند کې مې مینې ته وخت نه ورکولو. چې مین سوم، اوس مینه ماته وخت نه راکوي. شوکت د غالب په اوږه لاس کېښود. ویې ویل: غم مه کوه، زه در سره مرسته کوم. ما داسې ډېرې ستونزې حل کړي دي. غالب څه ونه ویل. لنډه شیبه وروسته شوکت بیا وویل: رښتیا؟ تا ته یې څه وویل چې داسې خفه سوې؟ غالب سوړه سویلي وویست. ویې ویل: زه یې تر تاثیر لاندې راغلم. لاسونه مې رېږدېدل. ویل یې: تبه لرې؟ ما وویل: د مینې تبه لرم اغلې ګلابو. نور غوسه سوه. شوکت یودم په خندا سو. ویې ویل: ها، څومره ساده یې. نو دومره ژر خو د مینې په اړه هېڅ مه وایه. لومړی له ملګرتیا پیل کړه. نه نه، له ما نه ملګرتیا نه کېږي. نجونو سره مې ملګرتیا کله هم نه ده کړې او نه یې هم کوم. د غالب او شوکت لاره بېله سوه. غالب د خپل منزل په لور روان سو او شوکت د خپل. یوه ورځ وروسته غالب ټولګي کې ناست و. شوکت راغی. کښېنست. غالب غلی و. شوکت وویل: څه سوي زړګیه؟ ولې غلی یې؟ غالب په غوسه وویل: پرېږده، اعصاب مې خراب دي. هسې ستا لپاره مې ټوله شپه سوچونه وکړل، یوه لاره مې پیدا کړه. غالب شوکت ته رډ رډ وکتل. ویې ویل: تېر یم ترې. ماما مې رښتیا وایي چې نجونو او بس پسې په منډې نه وهې. ما یو غلطي وکړه. شوکت موسک سو. ویې ویل: ته مین نه یې، درواغ وایې. په مینه کې د پای ټکی نه وي، یوازې کامې وي. کامې. ښه، صحیح ده، زه مین نه یم، خو ته خپله خبره وکړه. څه سوچ دې کړی؟ نه، اوس یې نه وایم. تا اول نازونه وکړل.
د مین کډوال 4مه برخه زموږ په یوټیوب چینل کې لیدلی سئ. مین کډوال دا ناول تاسو ته د مطالعه چینل له لارې وړاندې کیږي. مین کډوال